شعرونه درته وایم چې څلور تکبیره مونځ راپسې وشي د دې بعضې خلکو زړه به ښه شي چې څلور تکبیره مونځ راپسې وشي د دې بعضې خلکو زړه به ښه شي او کوم انسان چې د انسان په ژوند کې راشي زړه نه وځي که زر زله واده شي محبت په اله ومنم ضمیره چې یا مړ شم او یا راپسې مړه شي محبت په اله ومنم ضمیره چې یا مړ شم او یا راپسې مړه شي د څلورو تکبیره مونځ نه پس په ورشئ قاتلانو ظالمانو جابرانو د څلور تکبیره مونځ نه پس په ورشئ قاتلانو ظالمانو جابرانو د زرې تپوس په درنه کېږي مشرانو قاتلانو واکدارانو د زرې تپوس په درنه کېږي مشرانو قاتلانو واکدارانو او څو شعره چې توره تیاره ده او ماتم دی ومې نه پېژندې زما په زړه د جانان غم دی ومې نه پېژندې او زه لکه ستا نه یم چې سترګې به بدلې کړم خدای راستي نظر مې کم دی ومې نه پېژندې او بلها موده پس چرته مخې له راغلی جو یاره خفه نه شې قسم دی ومې نه پېژندې او چا ویل بغز کې نه په تربورانو کې سیوا ده ما زر وویل چې نه پر رقیبانو کې سیوا ده اوس هغه بیماری مې د قام سترګو له راغلی اوس دغه بیماری مونږ شاعرانو کې سیوا ده اوس هغه بیماری مې د قام سترګو له راغلی اوس دغه بیماری مونږ شاعرانو کې سیوا ده او چې زړه مې ته خوند واغېستو ذهن ته لمبې واغستې مونږ د ښکلو د مخونو نه مزې واغستې بلها غریب ومه خو زړه مجبوره کړی ومه نن مې یو ښکلې له څلور جوړې جامې واغستې بلها غریب ومه خو زړه مجبوره کړی ومه نن مې یو ښکلې له څلور جوړې جامې واغستې او د محبت ناکامه خلک مې پرون ولیدل چې په اوږو باندې خپلې جنازې واغستې او هغه چې ژوند به یې زمانه بغیر نه تېرېدو هغه سړي زما په سر باندې پیسې واغستې وړکه په 1000 روپۍ کیلو شو نو څوک غږ نه کوي صاحب د دې خلکو د ذهنونو اندازې واغستې وړکه په 1000 روپۍ کیلو شو نو څوک غږ نه کوي صاحب د دې خلکو د ذهنونو اندازې واغستې او د بېنظیرې پیسې راغلې کور په کور تقسیم شوې د کلي پیغلو پکې ځان له لوپټۍ واغستې د بېنظیرې پیسې راغلې کور په کور تقسیم شوې د کلي پیغلو پکې ځان له لوپټې واغستې او چې ژوند که بې له تا نه وې نو مړ به وې مرګ که د خفګانه وې نو مړ به وې ژوند کې خو مې یو الله ته سترګې دي رزق که د خانه وې نو مړ به وې زه په مینه کلکه عقیده ساتم زه که بې ایمانه وې نو مړ به وې دا خو دې 2-3 میاشتو رنځور کړم عشق که د پخوانه وې نو مړ به وې او زه ضمیر د مور په دعا رنګ یم بیل که د بابا نه وې نو مړ به وې چې رقیب راغلی دی زما او د هغې په منځ کې لکه چې وي د چا په سترګو کې ازغې په منځ کې زه د هر څه نه خبروم خو ما غږ نه کوو زمونږ راغلی دی ولا قصې په منځ کې چې نه ترې ته بهر شې نه ترې چېرته زه وځمه جانانه ژوند به تېروو د دایرې په منځ کې هغې ویل الله دې مړ که ما ویل بیا ووایه ضمیره مرګ دې الله درکړي د کعبې په منځ کې هغې ویل الله دې مړ که ما ویل بیا ووایه ضمیره مرګ دې الله درکړي د کعبې په منځ کې چې اوښکې په مخ مې په قطار را بهېدې یوازې مور بس په مخه ماته یادېدې یوازې یو مسافرم بل مې مور مړه وه سم زړه مې چودو چې روجماتې ته به کېناستم بېبې یوازې داجي چې مور مې څه وصیت درته پرېښودی که نه زه خو یې پرېښودلم داسې بې اثرې یوازې لالا زما د زړه دپاره یې په شونډو ښکل کا لالا چې مور مې کله قبر ته سپارې یوازې ستا دعاګانې را سره وې لیونۍ نه کړم د غم لښکرې وې په زړه مې راختې یوازې ستا دعاګانې را سره وې لیونۍ نه کړم د غم لښکرې وې په زړه مې راختې یوازې او چې عشق کې لیونی شي سړی داسې شي سم د بل د خولې شي سړی داسې شي بیا د زړه پر هر سړي کې راغستې دي څوک ورله ورتلی شي سړی داسې شي دا لیونی نه دی روغ سړی دی دا ورک چې ته لالی شي سړی داسې شي او ما ضمیر ارمان قبر ته وسپارو نو بیا چېرته راتلی شي سړی داسې شي اخري څو شعره ویمه چې پدار خیږي او شنه دي د خندا نه پښتانه یریږي نه د مرګ نه مسلمانه پښتانه
تکوږ وګراخ کې کېږي او تکوږ وګراورېږي چا بیا چرته وجلي دي بارانه پښتانه او قمقله لیونیه زه تپوس ته چا نه وکړه د رور واده له هم نه ځي د ځانه پښتانه مهرباني